د افغان وزیر تازه بیان وایي افغانستان نور د پاکستان درمل نه کاروي. د دوی د درملو له امله افغان ډاکټران بدنام شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر چې نن یې ډهلي کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل پخوا د افغانستان د دوا مارکیټ له 80 تر 80 سلنه له پاکستاني درملو ډک و چې کیفیت یې خراب و. له یوې خوا ناروغان به نښه کېدل او له بلې خوا به افغان ډاکټران پرې بدنامه کېدل. خو اوس مو بدیلې لارې پیدا کړي او تر ټولو مهمه هغه هندي درمل دي. نور جلالي ویل د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانستل شوی دی. جلالي ویل نړۍ ته معلومه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې کمزوري کیږي او علت یې هم د پاکستان ناسم سیاستونه دي. نوموړي زیاته کړه چې عامه روغتیا یو دښمن لري او هغه هم مرض دی چې د دې یوازینۍ لاره ښه او باکیفیته درمل دي. نبلاس هر ګنه چې د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې پاکستان کې اکثره د درملو هغه تولیدي فابریکې سقوط ته نږدې شوي چې افغانستان د درملو مارکیټ د معلوماتو له مخې د پاکستان د درملو برخه تر اوسه له 250 میلیونه ډالرو ډیر زیان لیدلی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او پاڼه فالو کړئ. مننه.